د کہانی شروعات د جیل نه کیږي په کوم کې چې دوه قیدیان په جګړه شوي وي د دواړو ملګري د دواړو اړخونه د دوی د ګرمولو دپاره چغې وهي. په دې قیدیانو کې د یو نوم جون وي او د بل نوم نیلسن. جون ناڅاپه اولنی ګزار په نیلسن باندې وکړي چې څه د وجې نیلسن د خپلې جرابې نه پیچکس راواخلي، خو جون هم په پوره تیارۍ سره راغلی. هغه د مخ سرې په چاړه باندې په نیلسن ګزار وکړي، خو نیلسن ترې ځان بچ کړي چې څه د وجې چاقو په بل قیدي کې ورخښ شي. دواړه چې کله د یو بل خواله راشي نو لاسونه واچي چې په څه سره په لږ وخت کې دواړه یو بل په ځمکه باندې راواچي. جون د موقع په ملاوېدو سره په نیلسن باندې په چاقو ګزار وکړي، خو په حیرانتیا سره چاقو په نیلسن کې د پرتنه کېدو په ځای باندې مات شي، ولې چې نیلسن د خپلو جامو د لاندې نه نمبر پلیټې پټې کړې وي. دغه نمبر پلیټې نه صرف دی د چاقو نه بچ کړي بلکې جون هم متاثره کړي. جون د ورکوټوالي راسي څه عام کس نه بلکې دی صرف او صرف د اتو کالو په عمر کې جیل ته راشورو شوی. د اولني جرم دا کړی چې د یو لاټرۍ والا ګاډی راپټ کړی او په هغې کې چې دننه کوم د ټولو نه غټ ټکټ موجود و هغې سیده بینک ته یوړو او دغه ځای محکمې ته وویل وي دا ټولې پیسې زما اکاونټ ته راواړوې، خو ولې چې د اکاونټ نو د بینک والا په ده باندې شک پیدا شو. دغلته کې پولیس راوغوښتل چې څه د وجې جون یې ګرفتار کو. په عدالت کې د جج نیلسن بډرمن مخې ته پیش کړ. جج هغه له نه صرف د اتو کالو په عمر کې د 7 کالو د قید سزا ورکړه بلکې د ټولو مخې ته سخت بېعزته هم کړ. جون په خاموشۍ سره د خپلې بېعزتي په خپلو سترګو باندې لیده، خو د سترګو نه صفا پته لګېده چې دی ډېر څه ویل غواړي خو د مجبورۍ نه یې نشي ویلی. د هغه وخت چې جون د زندګۍ هغه وخت شروع شو چې ده به خپل زیاتره وخت په جیل کې تېرو. 7 کاله پس کله چې جون د جیله راخلاص شي نو د مغه سرې په 2 پولیسانو باندې تمانچه کېږدي او هغوی ته د پیسو روباسلو دپاره ووایي دا مه وایه چې دی ډز نشي کولی، زه ډز هم کولی شم. خو چې څنګه هغه په مخامخ پولیسانو باندې ډز وکړي نو لږې فاصلې باوجود ترې نه خطا شي چې څه د وجې دی دوباره ګرفتار شي او د پولیس والي هم په هغې عدالت کې او هم د هغې جج بډرمن مخې ته پیش کړي چې څه د وجې هغه یو ځل بیا بېعزته کړي. دی دا ځل د 40 کالو په عمر کې واپس راخلاص شي، خو بیا صرف 6 میاشتې پس واپس د یو ګاډي د پټولو په جرم کې دوباره دننه لاړ شي چې څه د وجې دا ځل جج ورله سزا سرې تانې هم ورکړي وایي چې د غلا چل درل نه درځي نو بیا د څه دپاره کې دا سویم ځل چې تا له سزاګانې در کومه ته خو ماته داسې لیونۍ غوندې ښکاري. دا ځل جان له د ځانه سیوا تکلیف د جج دا سختې خبرې ورکړي ولې چې دا د هغه اولنی ځل نو چې دی بې بېعزته کو. دی د وجې دا ځل دی د جیل نه پر وتو سره فیصله وکړي چې زه به د خپلې بېعزتۍ دا بدل ترې جج نه خامخا اخلمه. هسې څنګه جج سره د خبرو کولو دپاره اسسټنټ ته ورلرنګ میلو کړي نو هغه ورته یوه عجیبه خبره وکړي وایي جج بډرمن اوس په دې دنیا کې نشته، هغه د ریټایرمنټ نه مخکې مړ شو. دې پورېدو سره جون له سخته غوسه ورشي او په غوسه کې ټلیفون تارونو د راشنویو نه پس ډزې پې شروع کړي. په دغه شپه باندې چې د خپلې غوسې د کمولو دپاره کلب ته لاړ شي چېرته کې چې د نظر په یو اخبار باندې پروزي په هغه کې لیکلې شوي وي چې سبا د جج بډرمن زوی نیلسن بډرمن د پلار په یاد کې پروګرام را جوړ کړی دی. دا هغه وخت وي چې د ذهن ته د یوې خوفناکې منصوبې خیال راشي. هغه ځان سره وایي وایي څه چلو شو چې پلار یې مړ دی، د هغه د ګناهونو سزا به زه یې زوی له ورکوم. په سبا باندې جون هماغه ځای ته لاړ شي چېرته کې چې د پروګرام شروع په سټیج باندې نیلسن بډرمن د خپل پلار په تعریفونه کولو کې مصروفه وي چې په دې وخت کې جان پټ په پټه د نیلسن په ګاډي کې ورداخل شو. د ټول نه مخکې د هغه د دمې والا سپری را خالي کړي او دې سرې د هغه په چوکۍ لاړې هم توکي. د پروګرام نه پس نیلسن چې څنګه په خپل ګاډي کې د خپل دفتر په اړخ باندې روان شي نو په لاره کې هغه د خپلې چو نه ګوټ وکړي چې لاړو د وجې هغه ته د چو خوند داسې عجیبه غونته کې ولګي. لږ ساعت پس د هغه ساه په خرابېدو شي چې څه د وجې هغه خپل سپری پسې په ګرځېدو شي، خو چې څنګه یې راواخلي نو هغه په مکمله توګه خالي وي. په دې سره نیلسن سخت ویرېږي ولې چې په هغه باندې د دمې دوره راغلې وه. هغه خپله چېدلي وجود باندې په یو فارمیسۍ کې بغیر د تپوسه ور داخل شي چې څه د وجې دغه د دوکاندار ته داسې ولګي وي که چې د دې د غلا دپاره راغی. د دوکاندار د شک د په خبرو دپاره جان بار په هوا کې ډز وکړي چې څه د وجې بوډا دوکاندار ته داسې ولګي چې دې غلا کوي او پولیس دغلته کې راوغواړي چې دې په نتیجه کې په نیلسن باندې د غلا الزام ولګي. پولیس چې څنګه دغه دوکان د کیمرو ویډیو ولټوي نو په هغې کې د نیلسن حرکتونه داسې ښکارېږي که چې دې په رښتیا باندې دغلته د غلا په نیت باندې راغلی و. د ده وکیل ډیوډ ډېر کوششونه وکړي چې دې بې ګناه ثابت کړي خو داسې ونه کړلی شي چې څه د وجې اخر جج ایوا نیلسن له د 5 کالو سزا ورکړي. دغه وخت چې جون ته په اول ځل سکون میلو شي ولې چې دې په هغې لار باندې روان کړو په کومې باندې چې د ده پلار دې بار بار لیږلی خو د نفرت دغلته کې هم ختم نشي. دا ځل هغه د قصد یو جرم وکړي او له جرم نه پس هم نه تښتي چې څه د وجې پولیس په ده باندې پوه شي چې دا کس په خپله باندې جیل ته تګ غواړي. په عدالت کې د پیشې په وخت کې دې هېڅ قسمه څه ډرامه ونه کړي او نه جج سره څه باس وکړي د مخه سرې خپل جرم قبول کړي او صرف جج ته یو درخواست وکړي چې ما فلاني جیل ته ولیږه. جج د ده درخواست
مني ولې چې جون ته دا پته چې دغه جیل ته به نیلسن هم ځي. ډېر زر دی او نیلسن په یو بس کې جیل په اړخ باندې روان کی. په بس کې دننه دوی دواړه په خاموشۍ سره ناست دي چې دې نه پس جون په ډېر نرم انداز کې د نیلسن نه دغه د نوم په باره کې تپوس وکړي چې د وجه هغه ته داسې ولګي وي که چېرې دی ما پیژني. هغه ورته په خندا کې وایي وي امید لرم چې موږ دواړه به په یو جیل کې وو. که چېرې موږ په جیل کې په اتفاق وو نو موږ ته څوک هم څه نشي ویلی. نیلسن په بار دنیا کې د حد نه سیوا طاقتور او مالدار خو اوس د جیل یېرې زړه ته ورکو شوې وه. جیل ته په ورسېدو سره واډن دوی ټولو ته په قطار کې د دپاره ووایي او د دې نه پس واډن دوی ته داسې خبرې وکړي چې دوی رنګونه زیړ کړي. هغه دوی ته ووایي وي که چېرې دلته کې چا سره جګړه کول نه غواړئ نو سره چا سره خبرې مه کوئ او که چېرې جګړه هم کوئ نو د هغې شکایت موږ ته مه کوئ. که تاسو ته دلته کې داسې ولګي چې دلته کې څه غلط روان دي نو دا خپله خبره په خپل زړه کې دننه وساتئ ولې چې زه ستاسو خبرو اورېدو ته دلته کې نه یم ناست. جون د خپلو زړو تعلقاتو په استعمالولو سره خپله کمره د نیلسن خواته کړي چې څه بجې دته اوس هغه موقع میلو شي د کوم چې د ډېر وخت راسه په انتظار و. کله چې هغه دواړه په خپلې کمرې کې ور داخل شي نو د نیلسن نظر دغه ځای په غسلخانې باندې پروت وي چې څه د بجې دغه په سترګو کې اوښکې راشي او په ژړا شي چې په دې سره جان ورته سخت په غوسه کې راشي. وسله جاړي که ته په دې حالت کې چولی دي ظالمه دا خلک په دې ژوندي وخوري. که چېرې دلته کې یره درته هم محسوسېږي نو چاته به یې ښه نه. په دې سره نیلسن د خپل ځان د مضبوط ظاهرولو ناکامه کوشش وکړي خو د هغې پورې هوښا ټولو قیدیانو دې پېژندلي چې دا خو یېرېدونکي قید دي. د ډوډۍ په وخت کې جون نیلسن د ځان سره یو ځای کینټین ته بوځي چېرته کې چې هغه دته په جیل کې مختلف قسمه قیدیان وښایي. دا مخامخ چې کوم کس ناست دی د ده نوم لینرډ دی. دا د جیل د بدماشانو مشر دی. دا ډېر ښه کس دی. دې چاته هم څه نه وایي خو په اصل کې جون د قسطه دته غلطه لار ښایي چې دته څوک تکلیف ور ورسوي. په دې وخت کې لینرډ ناڅاپه یو قیدي سره په جګړه شي او په جګړه کې په راښکلو کې هغه قیدي د نیلسن په میز باندې راوغورځوي او د دې نه پس په چاقوانو باندې داسې ووهي چې مړی کړي. جون د دغه ځای نه را دې خوا شي او نیلسن داسې منظر په اول ځل وویني چې څه د وجې هغه هم په دغه ځای باندې ولاړ پاتې شي. په دې سره پولیس په منډه باندې دغلته کې راشي او د نیلسن نه تپوس وکړي وي دا چا مړ کړه چې جون ورته اشاره وکړي چې لینرډ ورته یاد کړه چې څه د وجې نیلسن ورته ووایي وي دا لینرډ مړ کړه. په دې سره د ده را یوه جمله دې د لینرډ دشمن جوړ کړي. دوی څنګه واپس کمرې ته راشي نو جون ورته په غوسه کې وایي وي تا د خپله خوله ولې کولو کړه چې نیلسن ورته په یره کې وایي وي تا ما ته ولې اشاره ونه کړه څه چې جون دا خبره په خندا کې واړی را واړی. د لامبلو په وخت کې په غسلخانه کې یو خطرناک کس چې نوم یې بیري وي د نیلسن خواله راشي. هغه د وجود نه هم طاقتوري او ویښتې هم غټ چې څه د وجې نیلسن ترې نه سخت ویریږي. خو دې نه مخکې چې نیلسن ته یې څه ویلو جون دغلته کې راشي او هغه له دمکي ورکړي وي دا زما کس دی د نه ځان لرې ساته. په دې سره بیري په ده پسې په خندا شي او د خپل زور د ښودلو دپاره د نیلسن نه یو مضبوطه څپېړه پورته کړي چې څه د وجې د نیلسن زړه مات شي چې خیر دا دلته کې روان څه دي. سربزې پس د نیلسن وکیل ډیوین د در ملاقات دپاره راشي چې نیلسن ورته په یره کې وایي ما زر تر زره دې ځای نه وباسه دلته کې خو زه د دې خلکو په طبیعت باندې سره پوهېږم نه. د وکیل ته وایي وي دا خبره پرېږده ته چې له کار نه جیل ته تلې زموږ په کمپنۍ باندې هم بل چا قبضه اچولې ده چې څه د وجې د کیس دپاره اوس تا سره پیسې هم نشته. اوس دغه پوخ یقین پیدا شي چې د 5 کالو نه مخکې خو زه سره هم نشم وتلی او بل خوا جون ښه پوره زور لګولی چې څومره زیات تکلیف دته ور رسولو شمه چې به ته ور ورسوم. هغه کله قیدیانو له پیسې ورکوي او دې بې وخي او کله دته په خوراک کې ګندګیانې اچوي. یو ورځ په غسلخانه کې بیري واپس د ده خواله راشي او نیلسن ته وایي وي که چېرې ته دا غواړې چې زه ستا ملګری جوړ شمه نو زما د دوستۍ قیمت دی سګرټ او نشه دا ماړه راکوه. تا ته په دې جیل کې څوک څه هم نشي ویلی. یو څو ورځې پس جون یو پولیس والي رشوت ورکړي او په هغه باندې د ده د کمرې ورکولو کړي چې څه د وجې نیلسن سخت یېره واخلي. په دې وخت کې بیري راننوځي او ده ته د نه یېرېدو دپاره ووایي. خو دې نه پس د بیري کسان دغلته کې راشي او نیلسن روجت کړي او د هغه په سر باندې په داسې طریقې سره کاغذ کېږدي که چېرې دا ناوي وي د له هغوی په داسې طریقو سره بېعزتي وکړي چې څه د وجې د نیلسن دمایي حالت په خرابېدو شي. هغه د خپلې پریشانۍ د لرې کولو دپاره یوه ډایري لیکل شروع کړي چې ورځ د لینرډ کس د هغه په هغې ډایرۍ باندې میتیازې وکړي ورسره یې خبردار هم کړي ډېر زر زموږ مشر بار ته د راوتو واله دی چې د راوتو نه پس تا سره به داسې عمل کوي چې ستا به سوچ هم نه وي. جون هم ورته وایي هغه به تا د مغز سره نه وژني په مزه به دې وژني او دا هم کېدی شي چې په یو ورځ کې دې مړ کړي. نیلسن ډېر د لاسه لینرډ سره خبرې کول غواړي دې دپاره چې معافي ترې نه وغواړم. جون ورته وایي چې هسې نه د خبرو په وخت کې دې مړ کړي خو دې باوجود نیلسن خامخا هغه سره ملاوېدل غواړي. نیلسن دا خواله
خواله ورشي او د لینډ نه معافي وغواړي، خو په جواب کې د معاف کولو په ځای باندې خبر لاول په یو خپه کې سیخ ورخخ کې او بیا په بله کې او په خندا کې ورته وایي اوس دې له حساب ټیک شو. هغه په ګوډه باندې واپس راشي او جون ته وایي زما مرګ د یو څو ورځو دپاره وروستو شو. د شپې په وخت کې جون هغه له 3 لارې ورکړي، یا انتظار وکړه ځکه چې هغه دې هسې هم نه پرېږدي، او یا یوازې د خپل ځان د بچ کولو دپاره جنګ شروع وکړه، او یا په څه طریقې سره هغه ځای ته ځان ورسوه چېرته کې چې څوک هم نه وي. جون دغه د بچ کولو دپاره په خپله باندې په پولیس والا باندې حمله وکړي او الزام په نیلسن باندې ورواړي چې د څه د وجې نیلسن په هغې جیل کې بند کړي کوم ته چې څوک هم نه ورځي. هغلته کې صرف او صرف تیاره وي، خاموشي وي او تنهایي وي، چې څه د وجې د نیلسن زندگی نوره هم په تکلیف کې شي. هغه په دغه جیل کې 2 ورځې تېرې کړي او په دغه 2 ورځو کې هغه ته نه د وخت اندازه کېږي، نه د رڼا او نه د څه انسان د تلو راتلو. هغه سره په دغه ځای کې صرف او صرف خپل سوچونه وي چې څه د وجې هغه په مزه په لیونی کېدو شي. چې څنګه د پولیس والا بار ته روباسي نو نیلسن په مکمله توګه باندې بدل شوی وي، د هغه سترګې تورې شوې وي او وجود یې لچیږي. دغه ځای نه پر وتو سره نیلسن سیده په سیده د جیل د یو ډیلر خواله لاړ شي او هغه ته په ستړي اواز کې وایي باقي زه د زندګۍ نه تنګ شوی یم، ما د زندګۍ نه خلاص کړه. ډیلر د دې خبرې نه غلط مطلب واخلي او داسې ورته ولګي که چېرې نیلسن د خپلې زندګۍ نه نجات غواړي، دی د وجې هغه له د نشې ورکولو په ځای باندې زهر ورله ورکړي او دی بغیر د څه سواله ځان سره راواخلي. د شپې په وخت کې جون ګوري چې د لینډ کسان هم د دوی د کمرې طرف ته راروان دي. جون په خاموشۍ سره پټ په پټه دغه ځای نه وځي، ولې چې ته پته وه چې دوی بیا په ما باندې هم ایله نه کوي. لږ وخت پس لینډ سره د کسانو دغلته کې راورسي او په خپله باندې راننوځي او خپلو کسانو ته بار 2 درېدو دپاره ووایي ویده کاته به زه په خپله باندې حتمومه. په جیل کې دننه جګړه شروع شو. په حیرانتیا سره نیلسن هم بې ګزارونه شروع کړي. هغه لینډ لا په مخ باندې لتې ورکړي چې څه د وجې دغه د پوزې نه وینې بهېدل شروع شي. په دې وخت کې ناڅاپه د بره نه یو سرنج راغورځېږي. هغه د زخرو والا کوم چې نیلسن د ځان سره یې راوړلی و. لینډ ترې نه تپوس وکړي وي دا څه دي، چې دی ورته ووایي دا داسې څیز دی کوم چې ټول په ټوله ټینشنونه د انسان نه ختموي او په ژوند کې مزه راځي. لینډ په خندا کې هغه سرنج په خپله باندې ځان ته ووښي چې څه د وجې په یو څو منټه کې دننه هغه په ځمکه باندې راغورځېږي، چې څه د وجې د نیلسن په خپله باندې د ټولو نه غټ ټینشن په خپله باندې ځان ختم کړي. په جیل کې موجود شور ناڅاپه ختم شي او نیلسن د لینډ لاش په راښکلو بار ته روباسي او دغه کسانو ته وایي وی که چېرې څوک هم د ده په شان ځان مړ کول غواړي نو دننه دې راشي. دغه د ګروپ والا کسان د مغز سره ویریږي او په شا باندې لاړ شي. په دې وخت کې جان دوباره په خپلې کمرې کې را داخل شي او هغه ته ځان دا ظاهر کړي لکه چې زه هم تا سره یم او په ارام سره ورته ووایي په جیل کې چې کله یو قیدي قتل وکړي نو د هغه سزا 20 کاله نوره هم سیوا کېږي. چې په دې سره نیلسن د هېرېدو په ځای باندې په خندا سره ورله د دې جواب ورکړي ما څوک هم نه دي وژلي. د دې پورېدو سره د جون په بره کې لاړې وچیشي او په سبا باندې کله چې نیلسن د جون سره کینټین ته ور داخل شي نو هر خوا خاموشي وي. ټول خلک صرف او صرف نیلسن ته ګوري. په دې وخت کې د لینډ د ګروپ والا یو کس را مخکې شي چې څه د وجې جون د مغز سره د جګړې دپاره تیار شي، خو کس د جګړې په ځای باندې د دوستۍ لاس راوړاندې کړي. هغه دوی ته وایي لینډ به موږ هم دنګولو او تا ترې نه موږ ازاد کړو، موږ به اوس تاله هم هغومره عزت درکوو لکه څومره به چې موږ لینډ له ورکوو. د هغوی د رویې په لیدو سره جون سخت ویریږي، ولې چې هغه چې دا کومه منصوبه د نیلسن د ختمولو دپاره جوړه کړې وه هغه الټا د هغه طاقت جوړ شو. جون د قصده یو بل قیدي نیلسن سره په جګړه کول غواړي دې دپاره چې د هغه بې عزتي وشي، خو د هغه نه اوس قیدیان تر دې حده پورې یېرېدلي چې هغه دته انکار وکړي. اوس د جون ښه پوره یقین پیدا شي چې اوس زه د وړاندې بېوسه یم. یو ورځ نیلسن چې کله غسلخانې ته ورشي نو دغلته کې بیري واپس راشي. بیري چې څنګه دته د څه نقصان د رسولو والی د هغې نه مخکې نیلسن ورله دکه ورکړي او د سوکانو د لتو باران پې شروع کړي. په دې سره بیري سخت په غوسه کې راشي او دله په مرۍ باندې غلی شي چې په دې سره نیلسن ورله پیغور ورکړي د خپل نوي لیډر خو څه ناسې عزت ساته که نه. په دې سره بیري جذباتي شي او دله غاړه ورکړي، خو په دې وخت کې د لینډ کسان دغلته کې رادننه شي او په بیري باندې راباندې کړي. په دې وخت کې ګارډ دغلته کې راشي او دا ځل هغوی ته داسې ولګي چې دا هر څه د جون د وجې کېږي. دې د وجې هغوی جون هم په هغه جیل کې بند کړي په کوم کې چې د دې نه مخکې نیلسن اچولی و. چې کله د جیله واپس راشي نو پته ورته ولګي چې په جیل کې اوس ماحول په مکمله توګه بدل دی. اوس د هر یو قیدي په خوله باندې د نیلسن تعریفونه، ولې چې هغه په جیل کې قیدیانو ته کراټې ښودلې او هر خوا به له ده نه قیدیان راته و. هغه په جیل کې خپل یو ګروپ هم جوړ کړی چې د وجې د هغه طاقت نور هم سیوا شو. نیلسن دا ځل په خپله باندې جان خواله ورشي او ورته وایي که چېرې ته
چې نه وي نو ما چر هم د هر څه نشو برداشت کول، هم دا ماته په جیل کې د ژوند د تیرولو چلو خو دې پورې دو سره د جون مازغه ته وشي او د غصې د لاسه په خپله کمره کې د زغوبل جوړ کړي چې ما خو دې ټوټې لیدل غوښتل. اوس هغه زما د پاسه زورور شو. یو ورځ نیلسن چې کله یوازې وي جون دغه خواله راشي او هغه په جذباتي انداز کې یو کین ورکړي وي کیدای شي سبا ته د رجې له لاړ شي او موږ ته یوازې پرېږدي. دا ما تاله زموږ د جدایۍ په تحفه کې درکړه. دغه کین د مخکې نه کولو شو د سره وجې د نیلسن شک پیدا شي، خو بیا هم جون دغه د شک د لرې کولو دپاره په خپله باندې د نګوټو کړي چې په دې سره د نیلسن شک ختم شي او په خپله باندې ټول په ټول یې ختم کړي. په دې سره نیلسن په یو څو منټه کې بېهوشه شي او جون په چالاکۍ سره په خپله باندې ټول زهر واپس روباسي او په دې سره په خپلې دویمې منصوبې باندې عمل شروع کړي. هغه د سر کېدو نه مخکې د نیلسن په تندي او په مرۍ باندې داسې نشاونه جوړول شروع کړي چې څه د وجې جج ته داسې لګېدلي شو چې دی لا تر اوسه پورې د خپل جرم نه دی اوړېدلی او د هغه په نظر کې د یو ځل بیا مجرم جوړېدی شو. په سبا باندې نیلسن چې څنګه عدالت ته بوتللی شي نو هغه کمزوري ضرور وي خو زړه د امید نه ډک وي. هغه د ټولو ججانو د وړاندې دا خبره وکړي چې زه په مکمله توګه بدل کړم، زه اوس یو نوی انسان یم. خو چې څنګه د ججانو نظر د هغه په تندي او په مرۍ باندې پروزي د جیل ټول ماحول بدل شي. دغه سپینو خاپونو په لیدو سره هغوی د وخت نه مخکې د رهایي درخواست د ده مسترد کړي او حکم ورکړي چې دی به پوره وخت په جیل کې تیروي. جیل ته په واپس راتلو سره نیلسن چې څنګه په شیشه کې ځان ته وګوري نو هغه په ټوله قصه باندې پوه شي او د غصې د لاسه په جون باندې را باندې کړي چې د وجې دواړو په منځ کې دی وي خوفناکې جګړې آغاز وشي. یو سوکان خېجي بل لتې او په دواړو باندې وینې راماتي. په بله بل کې جون پې تکړه وي خو د هغه دا ګزارونه نیلسن له داسې غصه وربړي چې هغه لیونی شي چې د وجې هغه جون له سر د اوسپنې بټ ته ووهي چې په دې سره جون هغه ته رښتیا ویل شروع کړي. ستا پلار به ما له بار سزا راکوله او ما له کله هم د ټکېدو موقع نه ده راکړې. دې د وجې دا ما د هغه نه بدله اخیستله. دا ته چې نن په دې حال یې د دې هر څه له شاته زما لاس دی. دې پورېدو سره د نیلسن د خپلو ځمکو تښتي خو په دې وخت کې ګارډ دغلته کې راشي او دواړه د یو بل نه بېل کړي. دوی دواړه د یو بل نه دې دپاره بېل نه کړي چې دوی یو بل ته نقصان ورونه رسوي بلکې اعلان ورته وکړي دوی که چېرې جګړه کوې نو په اصولو سره وکړي، میدان ته روزئ او د ټولو قیدیانو د وړاندې جګړه واچوئ. په دې سره په ټول جیل کې غوبل جوړ شي. قیدیان، پولیسان، حتی چې جیل مشران هم دغلته کې راشي او شرطونه لګول شروع کړي چې څوک پې ګټي. په دغه دواړو باندې د جګړې نه مخکې 24 غنټې نظر ساتل شروع شي. په دې وخت کې بیري نیلسن سره د ملاوېدو دپاره دغلته کې راشي ولې چې هغه اوس د جیل نه رها شوی. هغه نیلسن ته ووایي زه ستا نه بغیر په بار دنیا کې ژوند نشم تېرولی، زړه مې غواړي چې یو جرم وکړم او واپس جیل ته راشم. خو نیلسن هغه داسې کوو نه منې کړي. زه هم زر ته زره دې ځای نه د دربتو والی یم. بل خوا د ده وکیل ډیوډ په خپل دفتر کې په لوبو کې مصروفه وي چې ناڅاپه په موبایل باندې رنګ راشي کوم چې نیلسن یو ده ته ووایي ما زر ته زره دې ځای نه وباسه چې ډیوډ ورته په خندا کې ووایي اوس نه ته چیرمین یې او نه در سره پیسې شته، ته ما له پیسې د کومه له راکړې. چې نیلسن ورته په غورانه انداز کې ووایي وي پیسې به درله دومره درکم چې ډوب به دې کم پکې ستا طرف ته یو کس در راباندې. په دې وخت کې بیري په هغه دفتر کې را داخل شي چې وکیل د هغه د دروند وجود او د غټو ویښتو نه سخت ویریږي. هغه ډیوډ د کرسۍ نه راپاڅي او په خپله باندې په هغې باندې کښېني وي دا اوس زما ده. په سبا باندې په جیل کې د جون او د نیلسن په منځ کې اخرنۍ جګړه شروع شي. جون د خپلې چالاکۍ په استعمال سره د خپل کمیس ټوټه کومه چې د مخکې نه په کیمیکلو کې وښلې وه هغه د نیلسن په مخ باندې راکاږي چې د وجې د نیلسن ټوله ګډوډه شي. جون هغه له یو مضبوطه لته ورکړي چې د وجې د دواړو په منځ کې جګړه آغاز وشي او دواړه د ټول نه مخکې د زخمونو ډکې سرنجې روباسي. په دې وخت کې نیلسن ناڅاپه له جون لاس ونیوي وي بس پکو چې جون ورته هم سر وخوځوي او په دې سره نیلسن ورته ووایي ما دلته کې یوه خبره زده کړه چې دلته په چا باندې هم یقین نه کوي. په دې وخت کې جون له ستنو وخي خو جون د مخکې نه دې ته تیار او د راغورځېدو نه مخکې نیلسن له هم دغه ستنو وخي چې په دې سره دواړه په یو وخت باندې په ځمکه باندې راغورځي. د میډیکل ټیم چې څنګه دغلته کې راشي نو دغه دواړه ورته د مرګ په حالت کې ملو شي. هغوی دغه دواړو لاشونه ښخ کړي او ټولې دنیا ته داسې ولګي چې دې دواړو کیسه په همدغه ځای کې ختمه شوه. څه وخت پس په ټي وي باندې یو اعلان وشي چې د بډرمن والا کمپنۍ اوس د نیلسن د ملګري د بیري په قبضه کې ده. دوه خلک چې څنګه د دغه دواړو جنازه وکړي او دغه ځای نه لاړ شي په دې وخت کې بیري د نیلسن قبر کولو کړي چې دننه پکې ژوندی نیلسن پروت دی. دا ټوله یو پوره غټه منصوبه وه. دې په شا اصل راز دا چې نیلسن ډېر مخکې د ډیلر نه یوه داسې دوايي راغستلې وه کوم چې انسان په داسې طریقې سره بېهوشه کوي چې ډاکټرانو ته هم داسې لګي که چېرې دا مړ دی. دا د جون سرنج خپل سر بدل کړو چې څه د وجې هغه مړ
مړ شو او دې ژوندی پاتې شو، خو له جون دغه انجام هم د خپل لاس وشو، ولې چې دا ټول چلونه د هم په جیل کې زده کړل. تاسو ته دا نانه کهاني څنګه ولګېده؟ ما ته خپله قیمتي رایې په کمنټ کې ضرور راکې. ملاویږو په نوې ویډیو سره، ما له راکې اجازت. بای بای.